سلامونه او نیکې هیلې ملګرو، یو ځل بیا امان الله منځی ستاسو په چوپړ کې د بوژوخ کمپیت او یا سلام وطنوالو نو ناسم درس سره یو دوستانو. نننی درس چې ده لنومبر اوردینو یا اوردینل نمبرز چې په انګلیش کې ورته وایي، او موږ تاسو ورته ترتیبي نمبر وایو. صحیح ده؟ نو لا زیات معلومات به پر راتلونکي سلاید کې به پوه شئ چې ترتیبي نمبر کوم نمبر ته وایي او چیرته یې استفاده کوئ. صحیح ده؟ راځئ چې وړاندې لاړ شو. دا هم د پخوا په شان دوستانو دا زموږ تاسو فهرست ده چې په نظر دغه ته موږ تاسو دې درس ته رسېدلي یو، او انشاءالله کېدای شي یو څو وخت کې موږ تاسو ته درسونه ختم شي. خو سره د دې که چیرې چینل ته نوي یاستئ ځانونه سبسکرایب کړئ، د نوی درسونو نه پاتې نه شئ، او که پخواني ملګري یاستئ وطنوالو سره درسونه شیر کړئ تر څو ټول ترې ګټه واخلي. صحیح ده؟ نو راځئ چې درس ته شروع وکړو. دوستانو ګورئ په مخکې درسو کې دا ګوره ما تاسو ته دلته لینکونه ایښې ده. Cardinal numbers in French, les nombres cardinaux en français. په فرانسوي کې اصلي شمیرې او یا په دری کې اعداد اصلي در فرانسوي. نو که چیرې تاسو غواړئ چې دا ولولئ، هغه به دا وي چې د یو نه تر سلو تر زرو پورې څرنګه حسابونه کوئ. صحیح ده؟ هغه اصلي شمارې دي. اوس دا کوم نمبر چې موږ تاسو وایي nombre ordinaux en français یعنی ordinal numbers in French چې دلته ژباړه ده په فرانسوي کې ترتیبي شمیرې. نو دلته تاسو ته راخیستل شوی ده دا ټول، او دلته تاسو ته په معلومات کې ښودل شوی ده ordinal numbers express order, rank, sequence and position. نو دغه ordinal یا ترتیبي نمبرې دا وایي چیرته استفاده کیږي. دا تاسو ته اوردر ښیي. اوردر مطلب دا ده چې تاسو ته یو دوه درې دا شان دی، یا دا چې رنګ مرتبې ښیي. د مثال په توګه لومړی، دوهم، دریم، لکه لومړی تورن، دوهم تورن، دریم تورن. صحیح ده؟ لکه دا شانتې. سیکونس یا هغه ترتیب ښیي، یا پوزیشن ښیي. پوزیشن خو کوم ځای کې قرار لري. صحیح ده؟ تاسو لا نور به پوهیږئ پې. صحیح ده؟ ښه، بیا هم د پخوا په شان دوستانو البته کله نه کله زموږ نه انګلیسي اول راځي یا په فرانسوي راځي. دا ځینې خلکو خبره ستاسو په بزرګواري موږ نه څه چې ګډوډي کېږي کله نه کله هغه موږ ته بښنه وکړئ. دلته انګلیسي ده ګوره، او دلته فرانسوي ده چې لنډ طریقه باندې کومه سي لیکل کېږي او په اوږدو طریقه کومه سي لیکل کېږي. صحیح ده؟ نو کله چې تاسو لومړی په انګلیش کې لیکئ هغه ته فرست وایي که نه، نو په فرانسوي کې کومه سي لیکل کېږي؟ پخومې. پخومې که چیرې مذکر یې وبښئ، مذکر یې دا ګوره مخې ته یې ام ایښودل شوی ده، نو هغې ته پخومې. او که چیرې فیمینن یې یعنې ښځینه نوم یې پخومیغ. پخومیغ چې موږ تاسو څه ورته وایي؟ لومړی. صحیح ده؟ نو دلته بیا تاسو کولی شئ د دې نه استفاده وکړئ. مثال د خبرې لومړی ټولګی، دوهم ټولګی او داسې نور. سمه ده؟ لکه مکتب کې موږ تاسو ښوونځیو کې استفاده کوو که نه. په انګلیش کې دوهم ته څه وایي؟ سیکنډ. او په فرانسوي کې کومه سي لیکل کېږي؟ ګوره سیکنډ چې لیکئ تاسو، دوهم چې لیکئ دلته یا په سر کې به ای لیکئ، یا به ډي لیکئ، یا به ډي ای لیکئ. سمه ده؟ نو لومړی ورته دوزیم وایي، دوزیم. او که چیرې په دې طریقه یې لیکئ دا هم لیکل کېږي چې که مخې ته یې ام کېدی، که چیرې وبښئ مخې ته یې ام ده یعنې نارینه نوم ده، سیکوند. 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 او که چیرې فیمینن نوم ته استفاده کوئ یا فیمینن ځای کې استفاده کوئ یا ښځینه ځای کې استفاده کوئ، هغې ته هم سیکوند وایي. ولې؟ یو ای اضافه شوی، تاسو په دې اخر کې ګورئ که نه دا شانتې. نو چې په پښتو کې ورته څه وایي؟ دوهم. د مثال په توګه دوهم ټولګی، دوهم نمبر او یا داسې نور. صحیح ده؟ دریم په انګلیسي کې څه ده؟ ترډ. ترډ. او په فرانسوي کې څه شی ورته وایي؟ لکه لیکل به یې داسې چې درې د پاسه به یو وړه ای یا ای لیکئ. صحیح ده؟ نو دلته څه وایي په فرانسوي کې؟ تخوازیم. 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 دریم. څلورم څه ده؟ فورت په انګلیسي کې. او په فرانسوي کې به کومه سي لیکئ؟ څلور د پاسه به داسې یو وړه ای. کتخیم. کتخیم.
quatrième څلورم لکه څلورم ټولګی څلورم صنف څلورم نمبر طیاره یا وغیره وغیره څه چې تاسو استفاده کوئ د هغه پسې پنځم چې دا ګوره کومه څه لیکل کېږي په انګلیسي کې پنځه ټي ایچ ففت خو کله چې په انګلیسي په فرانسوي لیکئ نو پنځه د پاسه به داسې یو ای لیکئ او څه کېږي سانکیم پنځم ورپسې شپږم د دوستانو چې په انګلیسي کې سکست ورته وایي سکست ټي ایچ ورسره اضافه کېږي او په فرانسوي کې تاسو لیکئ داسې یو وړه ای ورسره لیکل کېږي د شپږ د پاسه او کومه چې تلفظ کېږي سیزیم صحیح ده شپږم سمه ده په انګلیسي کې بیا هم اووم ته څه وایي سیونت په فرانسوي کې کومه څه لیکل کېږي البته ست د پاسه یو ای لیکل کېږي چې څنګه تلفظ کېږي ستیم اووم سمه ده اوومه ټولګی یا اوومه ښوونځی یا داسې نور سمه ده کله چې تاسو اتم لیکئ په انګلیسي کې هغه به څنګه وي اته ټي ایچ سره سمه ده او په فرانسوي کې یو ای اضافه کېږي نو څنګه ویتیم اتم سمه ده ورپسې کوم عدد چې موږ تاسو سره دغه 9 ده چې هغه په انګلیسي کې ناینت ګوره تی په اخس کې تلفظ کوي په انګلیسي کې خو کله چې په فرانسوي کې لیکي هماغسې ای د پاسه کې ښودل کېږي او تلفظ به دا شانتې کېږي نفیم نهم او د صفر البته د یو نه تر لسمه پورې چې موږ تاسو په دې سلایډ کې دا لسم ده آخري ده چې بیا هم په انګلیسي کې ورته څه وایي تنت او په فرانسوي کې داسې لیکل کېږي خو لوستل به یې دیسیم لسم د مثال په توګه تاسو به په فرانسه کې یا په پاریس کې ژوند کوئ او تاسو به اورېدلی که نه دیسیم اغوندسمو صحیح ده اونزیم اغوندسمو دوزیم اغوندسمو صحیح ده کاتریم اغوندسمو لکه دا شده که نه نو تاسو که چیرې پام کړی دا هغه ځای کې د استفاده ځایونه ده نو مطلب دا ده چې څلورم یا پنځم یا هر څه چې ده نو دا به تاسو ته اسانه طریقه دا وښیم ګورئ کله چې لومړی دوهم لیکئ دا به دا شانتې لیکئ دوهم به لږ څه پیچیده به وي او د هغې نه بعد ټولو سره یو ای به لیکئ بس ستاسو جمله صحیح ده دوستانو د هغه نه وروسته دوستانو دلته یو اکسپشن لري اکسپشن دوستانو څه ته وایي یو استثنا ته وایي کله نه کله ځینې قوانین پیدا کېږي چې هغه نور قوانین ماتوي نو هغه قوانین ته څه وایي اکسپشن ګوره دلته پخومیې دلته کله چې مذکر پخومیې لیکئ دا شانتې خو که چیرې مؤنث یې پخومیغ سمه ده سکوند ګوره دا مذکر نوم ده کله چې مؤنث په آخر کې یو ای اضافه کېږي سکوند اګری انجنډر سمه ده نو دا وایي په جنډر او یا په هغه جنسیت کې دا شانتې و یو بل سره د اګری ده یا برابر ده سمه ده د هغه نه وروسته داسې تاسو ته ویل شوی ده چې with the noun that refer to add a u after sank to form sankium as the syllabus key doesn't exist in French دلته تاسو ته داسې ویل شوی ده چې یو یو تاسو ته ښودل شوی ده صحیح ده سمه ده لکه سانکیم دلته ګورئ سانکیم چې البته وایي دا په فرانسوي کې نشته خو دلته وایي د دې لپاره کې ښودل شوی ده چې دا څه شي په فرانسوي کې دغه سلیبس برابر شي سلیبس دوستانو څه ته وایي سلیبل یا سلیبس هغه د ژبې یو حرکت ته سلیبل ویل کېږي که نه
لکه تاسو کله چې د ژبې ادبیات کوم لوستی یي هغه کې کله چې تاسو یو لغت تلفظ کوئ او ستاسو ژبه یو ځلې خوځیږي نو هغې ته سلیبل ویل کیږي. سمه ده؟ نو دلته دغه وایي دا سلیبل موجود نه ده په فرانسوي کې، دا د کیو. سمه ده؟ او بل خبره دلته دا ده چې F of NAF become a V. کله چې تاسو ګورئ دلته نف کې ګورئ که نه NUF نف دا په چه بدلیږي؟ په V بدلیږي. دغه F په V بدلیږي. ګوره نافیم نافیم نافیم. Simply to is the pronunciation. دا صرف د دې لپاره ده چې آسان کې ستاسو ته تلفظ. دلته ځینې جملې تاسو ته ښودل شوی ده چې تاسو کومه سي استفاده کوئ. ګوره Je préfère la première robe. Je préfère la première robe. دلته وګورئ دا مؤنث ده ال ای لا. première لومړی، غوب هغه څه شی ده؟ هغه لباس او یا هغه لمن. سمه ده؟ چې په انګلیش کې څه ده؟ I prefer the first dress. زه لومړی جامې غوره کوم. Elle a fini le troisième exercice. Elle a fini le troisième exercice. ګوره دا مذکر ده ام. صحیح ده؟ په آبي رنګ ښودل شوی ده. He finished the third exercise. هغه دریم تمرین پای ته ورساوه. صحیح ده؟ دا د مثال د استفاده ځایونه ده. Le cinquième élément est un film génial. Le cinquième élément est un film génial. The fifth element is a great film. صحیح ده؟ پنځم عنصر یو عالی فلم دی. البته د یو فلم نوم cinquième élément ده. صحیح ده؟ پنځم عنصر په نوم یو فلم ده چې وایي ډېر عالی ده. Je suis arrivé 16e au marathon. Je suis arrivé 16e au marathon. I came sixth in the marathon. صحیح ده دوستانو؟ نو زه په ماراتون کې شپږم راغلی. ماراتون دوستانو هغه منډې ته ویل کیږي چې هغه یو نوی سپورت ده، په کال کې یو ځل دایر کیږي او هغه کوم لوبغاړي چې دي هغه تقریبا یا به 40 کیلومتره یا به 20 کیلومتره منډې کوي او دغه منډې ته یا دغه ځغاستې ته څه وایي؟ ماراتون وایي. سمه ده؟ نو دلته ویل ده چې زه په هغه کې شپږم نمبر راغلی. J'ai réussi la 9e fois. J'ai réussi le 9e fois. I managed the 9th time. ما نهم ځل اداره کړ. البته مطلب دا ده چې کوم یا اداره کړ یا وګټه یا کامیاب شوم هغه شی ته. سمه ده که نه؟ مثال په توګه تاسو د کود د لغو امتحان ورکوئ یو ځل، دوه ځل، درې ځل، څلور ځل، لکه le première fois، deuxième fois، quatrième fois، cinquième fois او آخري کې به وایي چې j'ai réussi le 9e fois. نو ما کامیابي ترلاسه کړه یا ما بریتوب ترلاسه کړه په څویم ځل کې؟ په نهم ځل کې. صحیح ده؟ دا شان دی. د هغه نه وروسته دوستانو دلته بیا هم تاسو ته لا زیات معلومات ښودل شوی ده. Comment écrire le nombre ordinaux en français. تاسو ترتیبي نمرې کومه سي لیکئ په فرانسوي کې. سمه ده؟ نو دا خو ما تاسو ته تر لسمه پورې ولوسته. دلته به زه تاسو ته یو ځل عمومي لږ سلو به لولمه او بس تېرېږو ترېنه او خلاص به یې انشاءالله. ګوره premier première premier première deuxième deuxième troisième troisième quatrième quatrième cinquième cinquième seizième seizième septième septième huitième huitième neuvième neuvième dixième dixième onzième onzième douzième douzième troisième troisième quatorzième 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 quinzième 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 seizième seizième
ديستيم 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 ديس دي فيتيم دي فيتيم دي فيتيم دي نافيم دي نافيم وانتيم 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 د هغه پسې کله چې تاسو یوویشتم وایئ وانتې ا اونیم وانتې اونیم وانتې اونیم سمه ده وانتې دوزیم وانتې دوزیم وانتې دوزیم وانتې troisième وانتې troisième وانتې quatrième وانتې quatrième وانتې cinquième وانتې cinquième وانتې sixième وانتې sixième وانتې septième وانتې septième وانتې huitième وانتې huitième وانتې neuvième وانتې neuvième trentième 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 مطلب کومه سي دیرشم زه دیرشم نمبر یم صحیح ده یا زه وایي چې زه په دیرشم نمبر راورسېدم je suis arrivé au 30e سمه ده ها 31یم زه یو دیرشم یم سمه ده 31یم ورپسې که چیرې څلوېښتم وایې 40یم 40یم که چیرې تاسو 50م نمبر کې یاستئ 50یم 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 که چیرې شپېتم نمبر کې یاستئ نو بیا به شپېتم نمبر کومه سي وایې 60یم 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 بیا به کومه سي وایې 61یم 62یم 63یم لکه دا شان دی سمه ده ورپسې 70 ده که نه 70یم 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 بیا به که چیرې یو اویایم دوه اویایم 71یم 72یم 73یم لکه دا شان دي سمه ده ورپسې څه شی ده اتیا ده اتیایم که چیرې وایې 40 ښه وبخئ 80یم 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 که چیرې بیا نویم وایې 90یم 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 مطلب نویم که چیرې وایې سلم یمه سانتیم 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 صحیح ده سلم که چیرې وایې زرم ده میلیم 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 که چیرې بیا میلیونم ده مثال خبره په میلیونی نمبر کې ده صحیح ده میلیونیم 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 سمه ده دوستانو نو دا دوستانو هغه لنډه طریقه و چې تاسو ته ترتیبي نمبر وښودل شو د یو نه تر میلیونه پورې دا اوس تاسو پورې اړه لري چې تاسو کومه سي ځایو کې ته استفاده کوئ مثال په توګه تاسو یو ځای کې په کیو کې ولاړ یاستئ کیو البته دې ته وایي چې تاسو په نوبت ولاړ یاستئ صحیح ده که چیرې ستاسو نه څوک نمبر اخلي او څه کوي تاسو کولی شئ چې هلته خپل مطلب تاسو خلکو ته وایئ چې زه دغومره نمبر یم ته څنګه د ما نه مخکې کېږي او داسې نور سمه ده نو دوستانو دلته زموږ تاسو درس پای ته ورسېدو بیا هم د پخوا په شان که چیرې کوم سوال انتقاد پیشنهاد تاسو لرئ تاسو کولی شئ چې په کومنټ کې موږ سره شیر کړئ او انشاءالله زر تر زره به زه تاسو ته د هغه جواب درکوم نو تر راتلونکي درسه پورې تاسو په لوی او بخښونکی خدای سپارم خدای مو مل شه